سره امریکې سره به مو ولې چاړ نه کوو تاسو سره خو مریم نواز د موږ څه وکړو هغه ولېږئ بس خبره خلاص مریم نواز مې یادو جنرال صاحب جنرال صاحب د پاکستانیانو عزت یادې خیر د مریم نواز پلار خو چې کوم دی تاسو خانقابې ته بوتلې قسم یې درکړ د هغې نه باوجود تاسو ټیک نه شوې دغه ګلبدین او احمد شاه مسعود او دا ټول هغه قسم والي اوس پورې ځای له بل نه راځي تاسو اوس هم که په صحیح اصلي معنو کې اسلامي ریاست جوړ کړ یو بیا به الحمدلله الله په باندې فضل وکړي لکه په تاسو چې کړی هر سړی 15 سال ما کړی دی شکر الحمدلله الله تعالی را باندې ډېر رحم او فضل کړی دی جنرال صاحب دغه رحم او فضل د نور هم الله در باندې وکړي چې دا قرضې هم دوه چاند درشي قرضه موږ نه څوک دی چې هغه پلار جنرال صاحب قرضدار خو ټوله دنیا امریکا هم قرضداره ده افغانستان دی قرضداره ده خو تاسو دال خوړلي قرضدار امریکا په ټول لکه موبین خان په خپل دال خوړلي په تا ګډانو چرګانو بیخ د شین سا ویجه د شاولو دا وريجه چې کوم نه درځي ستاله خو ماچس او زموږ هیواد ولې د قرضدار و څنګه وکړه نو ماچس څه وایي دا ور چې بلې په په دغه لاره کې دل ماچس څه وایي دا څه وایي دا د بیخ شین کا ورلګیت وایي ورلګیت د کوم نه درځي دا هم د بخور نه درځي دا په افغانستان کې جوړیږي جنرال صاحب خبر خو زما خپل وطن ده تاسو ته چې بیا ورته څه وستای څوک لکه بیا د دې مکه هم چې پیپر نه استعمالو لوټه استعمالو جنرال صاحب مړه چې بارډر 2 ورځې باندې چې التاګي حکومت ته نوې ځکه جنرال صاحب د شیخ په مریم نواز باندې ډیره خوا بدیږي دا ولي نه حسین چې پاس ته ولې راولې نه او د قاضي صاحب براډ چې کوم نه د عزت براډ دغه پټ زنانو ذکر د عزت براډ د سیته په ټیشو پیپر کو نه پاته دا دغه د جنرال صاحب مریم نواز د ډیره ګرانه ده ځکه وایي نه ګرانه نه راته دا په ګرانه وایي هغه ته به نه راوستله څه ورته وایي قربان جنرال صاحب خو چانس ووالو که نه پري چې دی که نه په شیرینۍ باندې بدله کړه که نه هلک شه تعالی مونږ دا بېغیرتي نه کوو غلی کښېنه جنرال صاحب یو شینه تڼ واچومه که دا خبر رښتې تا خو همدغه کار دی تاسو مشرف هم امریکې کې ګډا کوله ستا ځان سره مشرف نوم په دغه کې ولا قاري موبین خانه مشرف نوم په اودس کې اخلي غواړي اودس کې به ولې اخلم ولی الله رحمت الله علیه وسلم ودرېږه ولی الله لال جماعت بمباروي لال جماعت نه دی بمبار کړی هغه بیا موږ بمبار کړی که نه لال جماعت کې ته وسلې څه ضرورت و چې پوره پرته وه په اسلام آباد په ایرامنډۍ کې وسلې څه کوي ایرامنډۍ کې بله وسلې تا په بګرام کې څه کوي په بګرام کې دا جینکۍ څه کوي قسم په خدای چې دفاع په ځای وای او د داسې ملک باشنده وای اوس مو په بریټا تمانچه د خپل مازغه شیندل خو نه لري دایرکټ نه لري تمانچه نه لرو که نه خبره وره چې پرون وایي چې امریکا مې وزغلوله اوس دې ولا دغه د بګرام ورکړه دغه د پرون د باندې انډیا چینل بګرام څه مریم نواز نه ده چې موږ یې چاله ورکړو دغه دې ور دې کوله نو بګرام څال ورکړو بګرام نه ورکوي هلکه بګرام خو زموږ دی بګرام ټیشو پیپر ته ګورې بګرام ژمن دی دغه جنرال صاحب لکه چې موږ عبدالله دغه څه وایي ثبوت یې د سمولي کاغذي اوس مجبوره چې ټي ټي پي بلوڅانو ته ووایي چې یو خرابتي چیکه دل ردی چې پرون زمونږ ستر جرنیل صاحب عاصم منیر صاحب ویلي دی دا به کرش کوو که خیر انشاءالله څه شي به کرش کوې دغه ټي ټي پي دا تا چې کینولي دغلته او دغه بلوچان چې دي کینولي دي ولې دا د ملولي په نوروز ملولي او نر پښتون دی اره
ملولي چې کوم دی نو د خپلو پښتنو دغه کوي د خپل قوم او دا نه کوي ته عمره کې چې ته د ملولي بابا د دې بي خبرې کې خدای دې بي شین کنر په پرېږده خبره ته واښه ملولي خو ځان یم زما د پاکستان حکمت ته مایک مخلاص او حکمت پرېږده کنه څه خبرې لږ خبره ته واښه زما د پاکستان سپیم په ما ګران دی پوه شوې ملولي خو پرېږده خطبه په تا ګرانې نو په سپي باندې سپای ګرانې نو بس ته خو اوس که زه تاته څه ووایم بیا به وایي چې قاري صاحب به خفه شي د قاري صاحب د مخه حیا څه ووایې قسم په خدای بلوچانو ته یم چې پرې ورځئ راشه والله که دغه ته مې وګوري زه درځم زه کابل ته والا که به ستا ریلګاډی تاو که ګران دا پوره خبره وه نن یې جنرال صاحب تازه نن یې تازه یو بس بیا کته کړي یو بس نفر یې کته کړي جنرال صاحب تازه نن بلوچستان کې خبره وره ساده شرم نه لري که دون دغه غیرت دون د غیرت وایي ځان مې ویشتي خبره داسې ده کله کله مونږ په دغه کې خپل کسان ورپرېږدو چې څنګه چې هغه ګلبوشن ونیو دغه ټرین کې مونږ ته ډېره فایده حاصله شوه 3 څلوېښت د انډیا د رای ایجنټانو مرداران کړل هم نیول په دغه کې پوه شوې بیا خو یو 15 ریلګاډي بیا پې ورخوشې کوي پروا نه لري په هغه پسې مونږ په چتي پسې باز پرېږدو بیا خپل خیر دی پروا نه لري بالکل او تاسو پرمن ډیویس پسې مریم نواز پرېښوده نه پسې دغه دی زه به بل هفته ځم واپس زه اوس په امریکې نه بهر یم بیا ځم بیا تا ته ښیم شرم راځي بیا زما ټلیفون به اوچت نه کړي تا ته دلته د افغانانو جنوبو حالت وښیم بیا به ته وایې چې داسې جنرال صاحب دغه اسرائیلو ته چې دغه د آصف منیر لورانې ورلېږلي وي په دغه کې به څه حکمت ولیدئ دغه کې لوی حکمت د چتي پسې باز پسې کړی خو لور نه لري خو که څه د بل ملک د حیوان جنرال صاحب تازه خبر وخت شي مریم نواز یې واقع ده دغه شي په مخکې د ودرېږه په یوه جنرال صاحب چې شیخ څه کړی وو هر چا غوا کړي غاړې بندې چې ما ته به یې نه راولي بس کابل ته روان وو جنرال صاحب کابل ته روانه کړې ده روانه کړې ده کابل ته پایما کابل ته مریم نواز روانه کړې غوا کړې ده مریم غني یاده مریم غني زموږ خپل هغه باک نه کوي هغه څوک نشي غوا کولی ولې نشي غوا کولی وارونه هغه څوک څه کوي نو ولې څه نه کوي هغه خو ماشاءالله هدف دا دی چې مریم نواز اغوا هو گیا د ملاتړ لپاره خو مریم غني دغه کې په کوټه کې ټول عمر مو په پردي غولو ټیزونه جوړې دي خپل کار شیخ کوس کا دا کسان پرې جنرال صاحب خوندان صاحب مجلس کې ټول دي یو مایک پکې راخلاصي جنرال صاحب خبرې کته کیږي صحیح ده دا وایس کړنه زما مرګره دي علاقه داسې کار دی جنرال صاحب تاسو نشل کېږي نه اوس په تاسو بیا په خپله مینت کوئ چې دا زموږ د پاکستان مصوبه شوه بیا راځه بیا د موږ په رښتیا جرنیل کوو اوس په د غواګانو جرنیل بیا د موږ په رښتیا جرنیل کوو ټیک ده صاحب والله بلا تعالی که تاسو دا خبرې نه کول چې هندوستان زموږ رول دی یو افغانۍ به اوس نه وتلی د پاکستان نه موږ به ورته ولاړو په دې بل ته پوښتنه کوم رښتیا زبله خبره ده یو پوښتنه لرم ګوره ټیک ده چې کله دوی وایي چې د مقول د جمهوریت وکنه هغه کرزي صاحب او هغه څه هغه بل چې هغه ډس سره اوس غلیدل هغه بابا سره هغه څه نوم یې و اسفندیار ولی پرې د مړه هغه یو ډس تر لندن پورې راسي ما لیدلی دی رفتار د هم یاد که سمی سادات شو انور سادات شو پلانکې سادات شو هغه ډینګرې کرزی اوس هم لري $270 million په اکاونټ کې لري دغسې عبدالله لري دغه په کار دي چې اوس افغانانو ته څه کیمپ ولوکړي څه دیګ ورته پوخ کړي څه تمبو ورته ولګوي د اوبو بوتل ورکړي هر څه شته هلته یې دال خوړه دلته به پولاونه خوري غم یې مه کوه زه بس ټیک ته وویل چې